سلامونه او ښې چارې. نن پر ځې خبرې کوو چې د ځې په ځای جیم څې یا ځې ونه لیکو، یا هم د ځې په ځای ځې ونه لیکو. نو راسره پاتې شئ. اول راځو ځینې هغو کلمو ته چې په فارسي یا اردو کې په جیم لیکل کېږي، هغه پښتو کې په ځې لیکل کېږي. مثلا اردو کې یا په فارسي کې جنگل وایي، خو پښتو کې څنګه وایو؟ ځنګل. اردو یا فارسي کې جوان وایي، خو پښتو کې څه ویل شي؟ ځوان. فارسي کې جای وایي یا جا وایي، پښتو کې ځای وایي. یا مثلا فارسي کې جان پاک وایي چې تولیا یا ځان پاک ته وایي، خو پښتو کې څه وایي؟ ځان پاک. نو ډومبی خو دې ته پام پکار دی چې ځینې کلمې چې په اردو یا پاړسو کې په جیم سره لیکل کېږي، هغه په پښتو کې په ځې سره لیکل کېږي. جنګل موږ ځنګل وایو، جوان ځوان وایو، جای یا جاته یا جګه ته ځای وایو، جان پاک ځان پاک بولو، او دا ډول نورې کلمې هم ممکن. دویم، په پښتو کې ځینې خلک د ځې په ځای جیم وایي. مثلا د ځای په ځای جای وایي. کله دغسې لهجه ولرو، نو دغه ډول حالاتو کې بیا نورو لهجو ته کتل پکار دي چې که هغوی ځې ویله، موږ به د جیم په ځای څه لیکو؟ ځې به لیکو. یعنې جای په ځای ځای ویل پکار دي. بل ځینې کسان د ځې په ځای ځې وایي. مثلا دې په ځای چې وایي ځه، وایي ځه. ګورئ که ځه یې ولیکي، بیا یې له ځه سره هم توپیر نه کېږي. یا مثلا د راځه په ځای راځه وایي، دا رازه هم ویل کېږي. نو دغه حالت کې هم چې که تاسو دغسې لهجه لرله چې نه پوهېدئ چې دا ځې ده که ځې ده، نورو لهجو ته پام وکئ. که هغو کې د ځې په ځای ځې ویل کېده، نو تاسو یې هم ځې ولیکئ. څلورم، ځینې خلک د ځې په ځای څې وایي. مثلا کره دا ده چې وایي ځه، خو د خوست، کورمې او وزیرستان لور ته ځینې لهجو کې ځه په ځای څه وایي؟ څه. مثلا کره دا ده چې وایي ځئ، خو هغه سیمو کې څه وایي؟ څئ. یا مثلا موږ وایو ځو، خو هغو سیمو کې څه وایي؟ څو. ګورئ که د ځه په ځای څه ولیکئ که نه، مثلا وایي بریالی ځه، که دی وایي بریالی ځه په ځای ولیکي بریالی څه، نو دا داسې ویل کېدی سي چې بریالی څه، یعنې پوښتنه کوي چې څه خبره ده. یا مثلا ځئ په ځای که څئ ولیکي هم څئ معنا نه ورکوي. که د ځو په ځای څو ولیکه، مثلا موږ وایي راځئ ځو، خو که یو څوک وایي راځئ څو، بیا څو په ځای څو هم تلفظ کېږي، څو چې د څومروالي معنا ورکوي. نو د هغو لهجو کسان چې د ځې په ځای څې وایي، کله چې لیکل کوي متوجه دي سي چې په نورو لهجو کې څې ویل کېږي او که ځې ویل کېږي. چې وپوهېدل ځې ویل کېږي، نو د څې په ځای دې ځې لیکي. مخکې مو وویل چې ځینې خلک د ځې په ځای ځې وایي. مثلا ځوږ ته ځوږ وایي، چې دا ناسم ده. خو د پېښور خواته ځینې داسې خلک هم شته چې ځې ته بیا ځې وایي، یعنې اپوټه کار کوي. ګورئ زما ده، زما یا زما، دوی څه وایي؟ زما. زما چې ده
ناسم ده. یا مثلا زموږ ده دوی وایي زموږ. نو دلته بیا ځې ناسمه ده او ځې څنګه ده صحیح ده. یا مثلا زوی ته زوی وایي. په کره پښتو کې د زوی په ځای څه سم بلل شوی زوی، ځکه چې زوی زیږېدل زوکړه د همدې سره په قاعده زی غوره بلل شوی. نو کومې کلمې چې په زی کره بلل شوی هغه په زی لیکل پکار دي او په زی باید ونه لیکل شي. وروستۍ خبره دا چې کومو لهجو کې زی سمه تلفظ کیږي هغوی یوازې دا ډول تلفظ کوي او لیکي، یا ستونزه هم دا شی تلفظ کوي او لیکي. خو په کره املا کې د یوازې نه یوازې غوره بلل شوی او تر ستونزې هم ستونزه غوره بلل شوې ده. نو که څه هم هغه لهجه کې چې ځې سمه تلفظ کیږي یوازې یا ستونزه په ځې سره تلفظ کیږي، خو کره پښتو کې په ځې سره غوره بلل شوې. اوس بیا خپلې خبرې را لنډوو. اول دا چې ځینې کلمې چې اردو یا فارسي کې په جیم لیکل کیږي پښتو کې په ځې لیکل کیږي، لکه جنګل ته موږ څه وایو؟ ځنګل وایو. جان ته ځان وایو، جان پاک ته ځان پاک وایو. دویم پښتو کې ځینې لهجو خلک د ځې په ځای جیم وایي. نو کله چې لیکل کوي باید متوجه وي چې نورو لهجو کې دا جیم ویل کیږي که ځې ویل کېده بیا دې ځې لیکي. لکه د پکتیا لور ته خلک جای وایي یا جای وایي، خو لیکل کېږي دا شی ځای. دریم ځینې خلک د قبایلو لور ته د ځې په ځای څې وایي. ځې ده دوی څه بولي؟ څې بولي. مثلا ځه ته څه وایي، ځو ته څو وایي. نو د لیکلو په وخت باید متوجه وي چې د څه په ځای ځه ولیکي، ځکه که څه ولیکي بیا څه هم ترې جوړیږي، او د څو په ځای ځو ولیکي ځکه له څو نه څو هم جوړیږي. څلورم خبره دا شوه چې ځینې لهجو کې چې د ځې په ځای ځې ویل کیږي نو هغه باید په ځې ولیکل شي. د لیکلو په وخت باید سړی متوجه وي چې نورو لهجو کې دا ځې ویل کیږي او که ځې. مثلا همدې لهجو کې ځه ده، که څوک یې زه لیکي نو زه نه بیا زه هم جوړیږي او یو ډول تېروتنه کیږي. بهرنیانو ته بیا ستونزمنه ده چې دا ځه ده او که زه ده، ځکه باید په ځې سره ولیکل شي. وروستۍ خبره دا چې کومې کلمې په ځې سره لیکل کیږي باید په ځې سره ونه لیکل شي. لکه زوی، زوی ناسم دی، زوی سم دی. یا زه زما سم دی، زما ناسم دی. آخر کې چې زما یو بل څه ته پام شو هغه د پرانیزي کلمه ده. تر ډیره په پرانیزي لیکل کیږي، خو دا ناسمه او دا سمه ده، ځکه ژبپوهان وایي چې کومې کلمې په ریښه کې یا مصدري حالت کې په تل سره پای ته رسیږي هغه په ځې سره لیکل کیږي. لکه وځي له څه شي اخیستل شوی؟ له وتل. ننوځي له ننوتل اخیستل شوی. نو پرانیزي
هم چې له پرانیستل اخیستل شوې باید په ځای سره ولیکل شي. یعنی پرانیزي په ځای سره سم او په ځای سره ناسم دی. دا ډول اغونځي چې له اغوستل اخیستل شوې کلمه ده سمه ده. اغوندي یا اغونځي ناسمه ده. هیله ده دې ټکو ته مو هم پام وي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم خپله زنګوله یا سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.